سرې تا باید په پام کې ونیسو ستا په مرسته له شپږه وژغورل شو نه یوازې زه نه ټول یو ځای بریالي شو والا زه خو ډېره توشکې ته خوشحاله شوم زه هم د خپل حق د اخیستو لپاره خوشحاله شوم سنان زه اوس پوه شوم چې مبارزه ستا په فطرت کې ده هغه نو څه زه دي شاید یم تر ننه چې تا هر څه غوښتي دي هغه دې لاسته راوړي هغه هم په سمې لارې ښکلې کوترې زیری مې در باندې زموږ سلطان ته غوښتې ای پري ولې وریده وی ویل سلطان څه غوښتي یعنې چې همدومره سزا راته بسنه کوي لاړه شه خدای مهربان زه به لاړه شم نور څومره پیاده لاړ شو رضا نور هم لاره پاتې ته هم د جنګ ډېر زیات لیوال وې خو داسې ته نه ښکاره کوم هو نو د هر چا صبر یو حد لري څه وکړو ته موږ ته د بې عقلو فکر کړی د لیونیزو ته خو د سلطان وفادار کس وې ته له څه وخت نه داسې بې وفا شوې لیونتوب مه کوه رضا ملګرتیا او دنده یوه خبره ده او د روزي بندېدل بله خبره جاسوسي خو ستا په تندي نه ده لیکل شوې تمثیل دې پرېږده تر لږه په عزت سره مړ شه جاسوسي او تمثیل ستاسو په څېر د خاینانو کار دی خبرې مه کوه کلمه دې تېره کړه سلطانه د دې لپاره چې تاسو پرېکړه وکړه چې زما خبرو ته غوږ ونیسئ زه له تاسو نه ډېره مننه کوم راځه کښېنه زما پان چې تاسو اوس پوه شوئ چې ما هیڅ کوم بد هدف نه درلود سلطانه سنان درته مې ویلې کښېنه ما سره څنګه چې ته فکر کوې داسې نه ده سلطانه چا باندې څه شوي هغه کس ستا پلار ده ودې ویل پلار مې او هغه یوه پېښه وکړه پلار مې پېښه کړې څو شېبې مخکې موږ ته خبر راورسېده لکه شپږه کوم څه شوي سلطانه نه اندېښنه مه کوه پلار دې ژوندی دی د اندېښنې وړ خبره نه ده خدای شکر ګاډۍ مې درته تیاره کړې ده لاړه شه پلار دې وګوره که کوم څه ته دې اړتیا درلوده ما ته خبر راکړه ظاهر به له تا سره مرسته وکړي مننه کوم سلطانه